سردار عبدالرحمن بلوچ یا په مشهور پر رحمان ډکیت باندې څوک دی. اوس وخت کې د رنویر سنگ یو فلم راغلی دی د دورندر په نوم چې په هغې کې اکشې خنه د رحمان ډکیت رول لوبولی دی. رحمان ډکیت څوک دی؟ رحمان ډکیت په 1995 کال کې په پاکستان کې په کراچۍ کې دنیا ته راغللو. دی ډېر وړوکی او فقط د 14 کلونو چې د خپل لومړی جرم د یو کس په چاقو وهلو سره ترسره کړ. رحمان ډکیت وروسته له هغې په هغه ایریا کې ډېر زیات مشهور شولو. د هغې تره زوی عزیر بلوچ او دی دوی یو ګینګ درلودلو چې دوی به دا فعالیت کولو چې خلک به یې تښتول، ډرګس یا مواد مخدره به یې خرڅول، کډناپینګ به یې کولو، سمګلینګ دغه کارونه به یې کول. او په هغه ایریا کې په پاکستان کې په کراچۍ کې دوی د لیری په نوم یو ساحه کې قوي سطحه باندې زور او قدرت درلودلو. دوی د وخت په تیریدو سره دومره قدرت ترلاسه کړلو چې په لوړه سطحه جنګونه به یې کول، اوپن فایرنګ به یې په ایریاو کې کولو، خلک به یې داسې وژل لکه ګازرې چې اوسېږي. په 2000 کې حتی د دومره ظالم او د 2000 کال په جریان کې چې کله به د کوم دښمن مړ کړ د هغې نه به یې سر قطع کړ، د هغې نه وروسته به ده او د همکارانو د هغه شخص په سر باندې فوټبال کولو. کله چې 2000 کال څخه یو څه وخت تیر شولو، پولیسو د پاکستان آرمي دا احساس کړ چې د پاور یا قدرت ګراجولي په زیاتېدو ده او دا شاید دولت ته یو خطر وګرځي، نو توجه یې په دوی باندې زیاته کړله. بالاخره په 2006 کال کې رحمان ډکیت د پولیسو سره په نښته کې وویشتل شو او همالته له منځه یوړل شو. او دغه ټوله کیسه او دغه موضوعات دغه فلم کې ویلن رول اکشې خنه چې لوبولی دی دا د رحمان ډکیت په اړه دی.